بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو مونږ په ایډوب پریمیر پرو کې د ویډیو ایکسپورټ کولو یا سیف کولو طریقه مونږ وایو چې ویډیو مونږ په کومه طریقه باندې ایکسپورټ کولی شو یا سیف کولی شو. فرض مثال تاسو په ویډیو باندې کار وکړو، مکمل ویډیو تاسو ایډیټ کړل او ټول کار هم ختم کړو، اوس غواړئ چې تاسو څنګه کوئ یا ویډیو سیف کوئ یا ایکسپورټ کوئ ځان سره. داسې فرض وکړئ دغه ویډیو د ما سره په دې باندې ما کار وکړو، مکمل ویډیو ما جوړه کړله، ایډیټ کړله، اوس غواړم چې دا زه سیف کړم. ټولو نه اوله خبره باید چې تاسو ورته متوجه شئ یا فکر مو ورته وي په دې کې ورک ایریا ده. ورک ایریا اوس ګورئ دغه پټه چې تاسو ګورئ دا په دې کې ورک ایریا ده، یعنی فرض مثال زموږ ویډیو په دې ځای کې ده، زموږ ورک ایریا په دې ځای کې ده. اوس که دغه ویډیو زه سیف کوم او ما سره څنګه کیږي ویډیو په دغه ځای کې یعنی خالي صف کیږي، ما سره باید دا او دا سره برابر وي. دا ویډیو دومره ده کنه دا ورک ایریا باید دې ځای نه شروع په دې ځای پورې دغه ځای کې وي. دا څنګه کولی شم؟ دا ګورئ په دې ځای کې دلته راشي، دا بس کش کوئ، ګورئ دې ځای سره برابر شو، دا تاسې کش کوئ څنګه دا دې سره برابر کړئ. اوس ګوره چې اوس چې دا ویډیو زه صف کوم فقط همدغه ساحه څنګه کېږي صف کېږي ما سره. دې ته ډېر زیات تاسې خیال وي، متوجه باید تاسې شئ. بیا راځو مونږ فایل ته، چې کله فایل ته راغلو مونږ راځو سیف ایز ته. سیف ایز کې دغه پروجیکټ لومړی مونږ صف کوو، دغه جواد 22 په نوم دغه پروژه زه په دې ځای کې څنګه کومه صف کومه. دا ما صف کړل نه، هغې نه وروسته زه راځم فایل ته، چې همیشه یو خبره تاسې په یاد ولرئ چې په کوم پروجیکټ باندې تاسې کار کوئ هغه تاسې اول نه تاسې صف کوئ ځان سره، ځکه چې دې کې چې څومره تاسې کار کوئ هغه باید تاسو سره سیف شي، یا ناڅاپي برق ځي یا کوم بل مشکل پیدا کېږي باید تاسو سره مکمل سیف وي. بیا راشي تاسې فایل ته، چې فایل ته راغئ بیا ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ، بیا میډیا کنټرول ام شارټکټ د میډیا باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته دغه صفحه خلاصیږي. نو دغلته دا یې فارمټ ده، د فارمټ باندې داسې کلیک وکړئ، دلته MP-E-G2 یعنی دا چې د تلویزیونونو لپاره یې دا MP3 ده، دلته مختلف ډول دغه دي، خو تاسې دغه H264 240 تاسو باید همیشه دغه انتخاب کړئ. په دې ځای کې دا انتخاب کړئ، په دې پریسیټ ته تاسو راشئ، پریسیټ کې تاسو کلیک وکړئ، دلته مختلف ډول آپشن تاسو درکوي چې دا ویډیو تاسو څه دپاره جوړوئ، یوټیوب دپاره جوړوئ، فیسبوک دپاره جوړوئ. دلته مختلف ډول آپشن دي، ګوره موبایل ډیوایس 720 اپ ټو HD یعنی 720p HD موبایل، یعنی دلته مختلف ډول دا تاسو پورې اړه لري چې دا ویډیو تاسو څه دپاره جوړوئ. دلته ګوره یوټیوب دا یې د ویډیو کوالټي ده، ګوره یوټیوب 1080p فول HD چې یوټیوب دپاره جوړوئ تاسو دا انتخاب کوئ. او همدارنګه مختلف ډول آپشن دي چې کوم یو تاسو غواړئ چې صف کړئ. دا فیسبوک دپاره هم دلته آپشن دی، ګوره دا د فیسبوک دی، د یوټیوب دپاره، د هر څه دپاره څنګه دي آپشن مکمل دي. بیا هغې نه وروسته تاسې اوس زه غواړم چې دا ما دغه اوکې کړو، دا زه په دې فارمټ کې زه غواړم. بیا هغې نه وروسته تاسې راشئ، دلته ګوره آوټپوټ نیم، دلته تاسو چې کولی شئ دلته تاسې نوم ورکولی شئ. نو د نوم باندې تاسې کلیک وکړئ، دلته تاسې نوم ورکړئ. فرض مثال دې ویډیو ته زه نوم ورکوم MyVVV دغه نوم ورکړه او دلته تاسې فولډر تاسې انتخابولی شئ. فرض مثال د جواد دغه پکچر کې زه دغه ویډیو سیف کوم، دا ما سیف کړه. بیا هغې نه وروسته دلته راځئ، ګوره ورک ایریا، دلته مختلف ډول آپشن دي، انټایر سیکوینس ورک، دلته ورک ایریا زه انتخابوم. بیا هغې نه وروسته دلته هم تاسې خیال یې ښه چې دا ویډیو 10% 25% 20% دا تاسې فټ انتخاب کړئ، چې انتخاب هم کړه. بیا نور د هغې سره کار مه لرئ، او دغه دوه آپشن دي، که چېرته تاسې غواړئ چې یوازې اډیو ما سره دغه شي سیف شي، بیا تاسې دا د ویډیو آپشن تاسې لرې کړئ، دا ګوره ختمیږي. او که چېرته تاسې غواړئ چې یوازې ویډیو ما سره د دغه شي ایکسپورټ شي، اډیو د نه شي، بیا دغه اډیو علامه تاسې څنګه کوئ، دا داسې تاسې لرې کړئ. او چې دا هم دغه کړو، دلته کسټم انتخاب شوی دی، دلته په دې دغه کې زه انتخابول غواړم، دا ما انتخاب کړو. بیا هغې نه وروسته دا ټول شیان هم چې سیټ کړله، او دلته بیا تاسې راځئ په ایکسپورټ باندې تاسې کلیک وکړئ. د ایکسپورټ باندې تاسې کلیک وکړئ، چې کله کلیک هم کړه دا اوس ما سره څنګه کېږي، دا ویډیو سیف کېږي. دا ګوره ویډیو ما سره سیف شو، زه غواړم چې دا ویډیو سیف شوی که نه، دا په پکچرز کې جواد پکچرز دلته ما سیف کړه، دې باندې زه کلیک کوم او دغه MyVV دغه ویډیو وه، دا ګوره زیر دوستانو د انتظار شیبې ویډیو ما سره سیف شوه.